د نیچرل افغانستان یوټیوب خوږو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه ضیاءالحق ولي یم او دمګړی د دره پیج ولسوالۍ د ننګلام په مرکزي کلي کې یم او داسې یوې لوړې ساحې ته خیژم چې د ننګلام ځینې ځایونه تاسو ته در وښایم او د هغې ننداره در باندې وکړم. نیم ساعت پلي مزل وروسته د بوټۍ په نوم پخوانۍ پوستې ته راورسېدم او له دې ځایه تاسو ته دغه ویډیو ثبت کوم. اوس د غره دا لوړه برخه د کلیو د خلکو لپاره ځکه د تفریح په ځای بدله شوې چې د سلام مخابراتي شرکت ورته د دستګاه د نصبولو لپاره د سړک چارې پیل کړي. دا د ننګلام مرکزي کلی دی چې د سیمې په کچه غټ بازار لري او د شاوخوا سیمو خلک دې ځای ته د سوداګانو او یو شمېر ورځنیو چارو پر مخ بویولو لپاره ورته راځي. دوه آباد سیندونه لري، د کرکیلې لپاره ډېره کمه مناسبه ځمکه لري، نور ډېره برخه یې غرونو نیولې چې په بېلابېلو بوټو شنه ولاړ وي. د ویډیو په دې برخه کې درته ښکاري چې دا منطقه په دوه برخو ویشل شوې، یو یې له سیند هغې غاړې او بله یې له سیند دې غاړې. د سیند دې غاړې سړک د نورستان وانت ویګل ته غځېدلی او ترڅنګ یې د کنډرو، شایلام، ولو تنګي او دنګلیک کلي پراته دي او بلې غاړې ته یې د ماڼوګي غټ کلی پروت دی. د غره په دې لمن کې پروت کلی د دري ښار په نامه یادیږي. دا لاندې سیمه شلوټۍ ده. دا د ننګلام تنګی دی. په دې طرف د سړک خامه لیکه د کونړ ولایت پیج درې ولسوالۍ د وردیش، کندارو، وډیګرام، ریچلام او خلقلام په کلو ورتېرېږي او له چپې درې ولسوالۍ تر نورستان مرکز پارونه رسېږي. دې شنو وښو ته سرګړی وایي. د پسرلي په موسم کې کیږي او د څارویو د خوراک لپاره استفاده کیږي. د ګورګوري د نوم سره به ډېر بلد یاست. دا یې بوټی دی خو درته ښکاري شنې شنې دانې یې کړي پخې لا نه دي ځکه کم وخت ورته پاتې.
دا ټیټاقه نومیږي، بل نوم یې ماته نه دی زده. د غره میوه ده، ښایسته ذایقه او خوند لري. دا غوړاڅکی دی. ښه صفت یې دا وي چې همیش لپاره شین ولاړ وي. دا بوټی بیا څېړۍ ده چې د شنو پاڼو څخه یې څاروي د خوراک لپاره استفاده کوي او لرګي یې په اور کې سوځول کیږي.